دا د پټکیو په نوم هغه څه دي چې د شپې په نیمایي کې خلک د چاودلو له امله خپل آرام له لاسه ورکوي. د ماشومانو او ناروغانو لپاره د اذیت سبب کیږي. د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له دې وروسته د شپې له 9 بجو بعد د پټکیو په چاودلو بندیز لګول شوی. د وزارت وایند وایي دغه پریکړه د خلکو د آرامۍ او عامه نظم د ساتنې په موخه شوې ده، ځکه د شپې نه وخته د پټکیو غږونه د ماشومانو او ناروغانو آرام ژوند ګډوډوي. په اعلامیه کې راغلي که څوک د یاد بندیز څخه سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. بلخوا د خوست اطلاعات او کلتور ریاست رئیس شاه حسین مسجدي له ټولو هیوادوالو وغوښتل چې د خوښیو د لمانځلو پر مهال دی له داسې کړنو ډډه وکړي چې د نورو لپاره د ناارامۍ سبب کیږي. او دا په حدیث کې هم راځي چې موږ باید د یو بل لپاره د اذیت سبب جوړ نه شو، داسې عمل تر سره نه کو چې هغه د چا لپاره د اذیت سبب ګرځي او خلک تنګيږي. همیشه لپاره د مؤمن شان ده چې دوی باید داسې کار وکړي چې هغه د بل د خوښۍ سبب ګرځي، نه د غم سبب. د خوست یو شمېر اوسیدونکو هم د اسلامي امارت دغه پریکړه ستایي او زیاتوي چې هر هغه کړنه چې د نورو لپاره د تکلیف سبب کیږي باید چې په اړه یې ورته اقدامات ترسره شي. د کورنیو چارو وزارت چې کوم اعلان کړی دی چې د اتونه تر 9 بجو پورې د شپې به هغه څوک چې په خیل باندې باید پټکۍ ولوځوي، دا ښه پرېکړه ده. له هغې نه وروسته خلک بیده وي او په ضمن کې ځینې خلک رواني ستونزې لري، د ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېږي. زموږ د کورنیو چارو وزارت دا پرېکړه موږ ستایو او هیله مو ده چې د پرېکړې په تطبیق کې دوی کوټلي ګامونه واخلي. هغه شای چې بل مسلمان ته تکلیف رسوي د اسلامي نظر حرام ده. د کورنیو چارو وزارت دغه اقدام چې تر شپې 9 بجې څخه وروسته هیڅوک نشي کولی چې د خادیو پر مهال پټکۍ استعمال کړي، دا ډیر فضای او مثبت ګام دی، ځکه له 9 بجو څخه وروسته ماشومان ویده وي، په هر چا باندې بد تاثیر کوي، اما په ماشومانو د دې تاثیر ډیر زیات دی او دا اقدام د ډیرو ستاینې وړ دی. د یادونې وړ ده چې پخوا به خلکو خپلې خوښۍ په ډول سیرني او خپلمنځي بنډارونو سره لمانځلې، چې اوس یې دغې بڼې تغییر کړی او هیوادوال د خپلو خوشحالیو پر مهال د پټکیو له چاودلو څخه استفاده کوي، چې دغې کړنې ځایي خلک د ستونزو سره مخ کړي دي.